السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو موږ به نن most practical sentences in English په انګلیسي ژبه کې ډیری کارېدونکي جملې، یعنې هغه جملې به نن موږ دوستانو زده کړو کوم چې په انګلیسي کې ډیری کارېږي، یعنې ډیری کارولو والا وړ دی. هغه لکه I am an only child. زه له موره یو یم. I am an only child. زه له موره یو یم. I am only a male child. I am only a male child. زه له موره یو نارینه یم. Don't take it wrong way. په ځان یې بده مه لګوه. Don't take it the wrong way. په ځان یې بده مه لګوه. This what I am saying. همدا خو زه هم وایم. This what I am saying. همدا خو زه هم وایم. This what I am talking about. This what I am talking about. همدا خبره خو زه هم کوم. This what he is talking about. This what he is talking about. همدا خبره خو هغه هم کوي. This what we all are talking about. This what we all are talking about. همدا خبره خو موږ ټول کوو. دوستانو د نن ورځې درس الله دې ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. چینل دوست سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.